د هند نامتو کرکټر هاردیک پانډیا پرته له واده پلار جوړیدونکی دی. که غواړئ چې پوه شئ چې نوموړی څنګه پلار جوړیدونکی دی نو ویډیو تر اخره وګورئ. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو. د هند کرکټ ملي لوبډلې نامتو الراونډر لوبغاړی هاردیک پانډیا پلار جوړیدونکی دی، خو د یادولو وړ دا ده چې هغه تر دا مهاله واده نه دی کړی. هاردیک پانډیا چې د هند د کرکټ ملي لوبډلې یو له نامتو لوبغاړو څخه دی، هغه په ښي لاس چټک توپ وهنه او په ښي لاس میډیم توپ اچونه کوي. نوموړي تر اوسه پورې که څه هم واده نه دی کړی، خو هغه د 2020 کال د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د نتاسا ستانکویچ سره یې کوژده کړې ده او دواړه له ډیر وخت راهیسې په اړیکه کې ول. د هاردیک پانډیا کوژدنې نتاسا نن په انسټاګرام د هاردیک پانډیا او خپل ګډ عکس خپور کړی او ویلي دي چې هغه میندواره ده. نتاسا اصل کې په سربیا کې زیږېدلې ده، خو اوس نوموړي په یو شمېر هندي فلمونو، سندرو او تلویزیوني خپرونو کې کار هم کړی دی. نوموړي په 2014 کې د بګ باس په 8م پړاو او په 2019 کې د ناچ بیلی په 9م پړاو کې هم ګډون کړی و. ملګرو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې د هندي کرکټر هاردیک پانډیا په اړه وه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.